د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روژې د میاشتې باره کې څه ویلي دي. سلام دوستانو، دا مطلب تر شیر کېدو وړاندې زموږ چینل سبسکرایب کړئ. تیر کال د روژې په رارسېدلو ټرمپ ویلي و چې مسلمانان د یو بل له وژلو او وینې ځان نه ساتي، خو له خوراک بیا ځان ساتي. دا چې سږ کال ټرمپ څه ویلي دي له هغو مخکې د یو څه یادونه ضرور ګڼو. نن سبا چې د مسلمانانو ترمنځ څومره جنجالونه دي او یا هم د دوی ترمنځ څومره جنګونه تیر شوي دي، ټولو کې د هم د امریکا لاس و. نن چې څومره اسلامي ملکونو کې جنګونه دي، لامل یې امریکا ده. خو مسلمانان هم ملامت په دې دي چې د کفارو په دسیسه چل او فریب کې راشي او یا هم د ډیرو پیسو بدل کې خپلو هیوادونو ته جنګونه راوړي او خپل خلک وژني، خپل هیوادونه ورانوي. دا خبرې ټولو ته ښکاره دي. راځو دې ته چې ټرمپ د روژې باره کې سږ کال څه ویلي دي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د روژې د مبارکې میاشتې د رارسېدلو په ویاړ په یو پیغام کې د امریکا او نړۍ مسلمانانو ته مبارکي ویلې ده. ښاغلي ټرمپ ویلي دي چې دغه میاشت د یوې لا همغږي او لا محترمې ټولنې د رامنځته کېدو لپاره یو ښه فرصت دی. ښاغلي ټرمپ په یو پیغام کې چې د یکشنبې په ورځ د هغوی میاشتې په 15مه خپور شوی، روژه نیول او نورو سره ښه کول د دغې میاشتې د عمده فریضو په توګه اشاره کړې چې مسلمانان یې په روژه کې کوي. په دغه پیغام کې چې د سپینې ماڼۍ په ویپاړه خپور شوی، ښاغلي ټرمپ ویلي دي چې په دغه معنوي سفر کې چې مسلمانان یې د خدای څخه د شکر د ادا کولو، رحمت او بخښنې غوښتلو لپاره کوي، موږ ټولو ته دا فرصت راکوي چې د هغو نعمتونو په اړه مننه وکړو چې موږ ته راکړل شوي او د یو بل سره د لا زیات مشارکت او همکارۍ په لار کې هڅه وکړو. ښاغلی ټرمپ وایي میلانیا ټرمپ هم د دې میاشتې د لمانځلو لپاره له هغه یو ځای خپلې ښې هیلې د امریکا او نړۍ مسلمانانو ته رسوي. نو ملګرو، ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو تر پایه ولیدله. که چیرته مو خوښه شوي وي لایک یې کړئ او د ښایسته او په زړه پورې مطالبو لپاره مهرباني وکړئ زموږ چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.